نننی درس موږ تاسو ته ډېر خاص ځکه چې موږ چېرته په مختلفو دفاترو کې موږ کار کوو او موږ ته د ډیټا ټرانسفر د موږ ته غټه ستونزه راځي مخې ته. تاسو مختلف دفاترو کې کار کوئ، څنګه تاسو ماسټر شیټ څخه تاسو ډیټا نورو شیټونو ته انتقالولی شئ. او همدا رقم ته مثال تاسو که چېرته مثال موږ په یو وربوک کې کار کوو، دا وربوک چې ده مثال د اکسل فایل ته چې وایي وربوک وایي، او په یو وربوک کې بیا ډېر شیټونه وي. نو دغه شیټونه چې دي مثال دغه د یو وربوک څخه ډیټا موږ بل وربوک ته څنګه ټرانسفر کوو، یو ایډیټ کړو بل هم ایډیټ شي. نو اوس اول راځو موږ چیک کوو د مثال د هغه د شیټونو ماسټر شیټ څخه موږ ډیټا نور شیټونو ته اړوو. هغه موږ په نوم باندې هم اړولی سو. دا رقم ته مثال سیټي باندې که چې تاسو په دفتر کې د ولایت پوښتنه کوي یا د ریجن پوښتنه کوي، مثال شمال جنوب ختیځ که نه چې موږ څومره سیل کړی ده. همدا رقم ته موږ مثال په آیټم تاسو پوښتنه کوي چې آیټم کې مثال موږ څومره سیل کړی ده. دا رقم مختلف پوښتنه موږ کېدلی شي. نو راځم اول شی کومه د شیټ راځم، دلته راځم دغه درېیم رو کې درېږم د مثال از ایکول خپله پراکټیکل کار به شروع کړو. د انویس باندې کلیک کړو، د اولنیا باندې او انټر. ګوره دا راغی، ګوره خپل هغه انویس دا شی کوم دا 2 کالمه یې پکې اضافه نیسم. دې زه به ګوره ټول هغه ډیټا ته ټرانسفر شم. دا رقم ته ښکته هم ځم. تاسو څومره ډېر رینج تاسو وټاکئ هومره ښه ده. زه راځم د 40 پورې هغه کوم. ګوره دا نور ډیټا نشته، دا نور ډیټا ټول را نقل شوه که نه. دلته ګوره چې دا 0 چې وي مثلا دا ډیټا ډیټا پکې نشته ځکه موږ 0 کوي. بل چې دا مثال تاسو د کوم ځای کې ډیټا کوئ کوښښ کوئ چې یو رنګ غوندې هم ورکوي، ځکه چې سبا تاسو ته معلومه چې دغه ډیټا دغه ځای پورې ده، که چېرته دې لاندې فارمول بیا نور کار نه کوي، بیا مو تاسو فارمول پکې بیا سره وکړئ. اوس مثلا دلته ګوره ایرور موږ ته راځي. ګوره دغه ایرور ختمولو لپاره راځم دغه ماسټر شیټ باندې ګوره اول کالم باندې بیا کلیک کوو. دلته ګوره پاسه د تاسو ښکاري. اول چې کومه هغه فارمول ټول کاپي کومه. اوس دغه بیا راځم مثلا دلته یو سر کې درېږم، دلته لیکمه اف او ټیپ پریس کوم. ټیپ پریس شوه. دلته راځم، دلته درېږم. اوس دغه ایرور مو ختمولو لپاره از ایکول ډبل کوټیشن کاما ډبل کوټیشن بیا ډبل کوټیشن بیا کوم هم شی کاپي کړی و مخکې دلته بیا بله کاما هم ورکړو. کاپي چې مخکې کړی و هغه به شی کړو. دلته ګوره ویلیو چې ده هغه بېرته پیسټ کړو، کنټرول وي ګوره پیسټ هم کړو، بریکیټ بندوم او انټر. اوس بېرته شی کړو داسې بیا ټول داسې بیا ډریګ کوو. ګوره دا صفرونه ګوره پاک شول. بیا چې کوم لاندې راښکته کېږم. اوس څلوېښت وګوره دغه دې لپاره ګوره موږ ته ښه معلومېږي. اوس ګوره دا ټول چې دا ټول صفرونه ګوره ورک شي ځکه چې ډیټا بیا بله کم ښکارېږي. دا اوس وشو. اوس راځم چې کومه دلته مثال دلته یو لیست هم جوړوم. دلته مثال ته فارمیټ هم موږ ورکوو. مثلا داسې فارمیټ ورکوم. دلته ګوره چې دا ډیټ ګوره ډیټ وایس هغه توپیر کوي که نه. دې لپاره ډیټ فارمیټ به ورکوي. مثال دلته دې څخه هم تاسو مثال دا ډیټ فارمیټ راوستلی شئ. او که چې شارټ کټ استعمالوئ مثال دا هغه ده کنټرول بټن پریس کړئ او یو دا هم چې کلیک ګوره ډیټ فارمیټ خپله موږ ته راځي. هغه فارمیټ سیل چې ده دلته به ډیټ ته راشي. دلته ډیټ کې وګورئ چې تاسو کوم رقم فارمیټ ورکول غواړئ هماغه به هلته کلیک کوئ. زه ورته ورته دغه اوکې ګوره ډیټ فارمیټ هم ګوره راغی. دا ورته مثال چې که اړخ دی که او دا ډېر به چې کړو منځ ته به یې کړو. دا به لږ زوم هم کومه تاسو ته ښه ښکاره شي. نور تاسو به فارمیټ شی نور هم تاسو بیا نور پکې خپله فارمیټ ورکولی شئ. اوس راځم دلته مثال دلته څه شي باندې جوړوم آیټم باندې. د آیټم هم غټ کړو چې زه د نومونه غټ دي. اوس وړه د آیټم ماته پیدا شي. کنټرول سی کنټرول وي پیسټ. دا فارموله مثال د چې کړو فارموله لپاره دا ګوره کاپي چې کنه فارموله ورپه سپیشل ته ولاړ شئ. په سپیشل ته دلته ګوره په سپیشل دلته چې کړو ویلیو مونږ د فارمول مه کوه. اوس دوه جاسو ګوره اوس ګوره فارموله کې نه ده. اوس ګوره نیم هغه کې راغی جنرال کې. بل شی کو دلته ورته هم مثال یو هغه ورته زه ورته ټاکم ته دغه ځای کې چې زه انټري کوم نو ماته دا راسي. دلته هم ورکوم مثال ته هم مثال زه کلر ورکوم بارډر ورکوم. تاسو خپل سامان به فارمیټ هر څه ورکوئ. د هغه څو مثال دا فون دې اندازې موږ غټوم دې اندازې به هم غټي کو لګي. اوس دا هغه څه اوس زه غواړم مثال دلته چې کوم فارمیټ زه ورکوم
د مثال نوم ورکوم هغه دغه نوم کې دغه پوره هغه راسي. نو دې لپاره څه شی کوو اوله دلته ډریګ اینډ ډراپ لیست جوړوو. ډراپ لیست لپاره مثال دلته راځم دلته راځم اوس ګوره شیل دا موږ سره آیټم ګوره ډېر زیات دي موږ سره ګوره څنګه چې ته زه ځینې د ډایرکټ سورټ کوم نو یا مثال هغه ډراپ لیست جوړوم دا چې کې ځینې نومونه تکراري راغلي دلته که نه موږ ګوره ټي وي ګوره دا د هر نومونه تکراري هم هلته راځي. غواړم چې یو هغه جوړ شي. دلته مثال کنټرول پلس شفټ پلس ډاون رګیم دا موږ خلا کنټرول سی کاپي اصلا دلته درېږم دلته چې کوم کنټرول وي پیسټ. خو دغه نومونه تکراري لپاره چې کوو راځو مثال ډیټا ټایپ ته دا ډپلیکیټ نومونه چې راغلي دا ریموف کړو. ګوره ډپلیکیټ باندې کلیک کړو ګوره ورته ګوره دا د ایل کالم درته ګوره دغه نومونه ګوره 11 ثانیې او 12 ثانیې پاتې شول. ګوره اوس چې شی کوو اوس راځو دلته راځم درېږم چې ودرېږم مثال راځم بیا چې راځم بیا ډیټا ویلیډیشن ته ځم ډریګ اینډ ډراپ لیست جوړوو. دلته شی کوو دلته لیست اخلو. لیست چې وخت سورس کې شی کوو که چېرته نومونه لږ وي مثلا خپله هم لیکلی شو او که نه نومونه ډېر وي مثلا دا رقم په سورس باندې به کلیک کړو دلته به ټول دغه نومونه شی کوو دا رقم ته سلیکټ کړو او دا مې دی اوکې. اوس ګوره نومونه ګوره ټول ګوره راغلي نوم تاسو دلته کلیک کوئ مثلا هغه نوم تاسو راوستلی شئ سرکولیشن ګوره نوم تاسو هغه کوئ پن. اوس دلته راځم مثلا دا هم دا رقم در کوم بیا مثال کنټرول پلس شفټ پلس ډاون ایرو کی ټول به کلیک که نه دلته مثال دې ته هم مثال کوم په فلټر ورته وکړو ګورې د فلټر هغه شو. اوس چې شي دلته اوس راځو هلته ګوره پن ده که نه دا ټول مثال ته کلیک ته لرې کوم او دا پن شی کوم دلته اوکې کوم. اوس ګوره د پن هغه راغی. اوس که چېرته مثال دلته مونږ کوم ګوره کومه ډیټا که هغه کړو مثلا لیکمه دویش بیل نمبر سو مثال دا عدنان راغی شموری دا کابل گاگ دی منگا سوم دا مثلا نم دا مثلا دویشتم دا فبروری دا 2018 کار چیزه منو وقت سرکن It's not on the canal beta or kama pin so the next city last time is the so कीमत है مثلا 10 रुपये 200 रुपये सोले उस गोरा دلته نظر راغلی دې لپاره څه شی کو تاسو تل مثال د هغه لپاره تفکر لپاره دلته ریفرش کول لپاره بلته بیا کلیک کړئ نور ګوره اکثر اړتیا هغه ضرورت نه لري صرف یو کلیک ګوره اوتومات شي کی هغه ډیټا ته اضافه کیږي نو دا به شی کو دا به رینیم کو مثال دې ولیکو پن کرنګ ورکه رنګ هم ورکول شي بل شي دا مثال دا ګوره د نورو شیټونو لپاره د نورو جنس لپاره مثال چې شي کو دا یو جوړ سو کنه دا ګور مثلا موږ نور طریقو مرکو دا غوړم دا کاپی کو نور کاپی کول لپاره دې ځای هم تاسو کولای شو مثال موو اور کاپی د شی کو اند کې کوره کریټ ا کاپی په طریقې هم کولای شو ګوره بل همدا دې ګوره بل کاپی موږ ته جوړ ګوره او بل طریقې موږ شی کولای شو مثلا دې مانځ درېګما دې باندې د شی کو مثال د کیبورډ څخه کنټرول پلس آلت او دا سه زیغنی سو موز له وسله ګوره په دې بل هغه باندې خوشې کو ګوره بل هغه په مثال نیسي ګوره په بل ډرک نو راشي کې نو شیټونه هم جوړیږي وعلیکم السلام نو د جوړ څه کو اره وسه کوم مخکې هغه وکنه د مستقبل جوړو مثال ټي وی لپاره مې د شي کتاب هم چی کوي لپین څه لري کوي او د ټي وی کوي نو ټي وی ور مربوطه ټول هغه دلته راځي صدا به هم دا رقم رینیم کوي د ورته ولیکي ټي وی دا رقم د انو شیټونه به هم رینیم کوي اره هغه لپاره به زره اره کو جوړو مثال ویډیو ډیره غټیږي کرنګ ور کرنګ هم ور کوي بل شي دیو شیټ موږ فکر یې چې دلته مثال تاسو کې چې تا فارمول ختم سي هغه فارمول چې مخکې ما هغه کړه کنه سلوخ پوره وکنه زه بیرته دا کومه پن ختموم بیرته زه الکومه دیو شي کې موږ فکر وي خاطر مثال که چې د فارمول ختم سي یا دا کارونه موږ بیرته سره وکړو کنه نه سره نه کوو
مثلا دلته ګور ډیټا ګور خپله خو دلته چې موږ اضافه کول دلته ګور اضافه سوله مثلا دلته لیکم دلته لیکم مثلا لیکم چې لیکم مارکر مارکر او د پاره کې ما ولیکه sorry for that control Z control Z یا ماستر شیټ کې لیکم لیکم مارکر مثلا داستانه دلته ګور مارکر هم ګور اضافه شو اوس که چې مثال موږ غواړو دغه مارکر چې دا مثال دا اوس ګور موږ څو پورې کړی وو نن راښکته څلوېښتو پورې اوس که زه دلته مثال ماستر شیټ کې ګوره دلته زه راښکته شم د څلوېښت نه لاندې انټري وکړم دا یې کړو 15 کې کوم کالم و دا ده دلته لیکم ګور چې لیکم مارکر یا مثال پین لیکم دا شاید بس لیکه چې پین مثال مثلا شلانه اوس ګورل دا ګور چې کول دا ګور بيخي هغه انټري اضافه سوې نه ده نو ولې ځکه چې مثال الته اخري هغه مثال کنه مونږ ته څلوېښت پورې کړی و رینج هم ټاکلی ده نو دغه لپاره ګوره خاطیار ګول دا ګور کلیک ګوره فارمول ښکاري کنه لاندې ګوره کلیک ګوره فارمول نشته نو دې لپاره به چې کې دا رقم به فارمول ته اړتیا نشته ده دې په راکش کوي او به چې کوي لاندې راکش کوي ډریګ کوي اوس ګوره مارکر موږ پین لاندې لیکلی ونه پین دلته ګوره راوسته ګورئ دوی طریقه به تاسو کولی شئ مثال ډیټا مثال اضافه کوي او نور شیټو ته چې کوي ترانسفر کوي دا خو شوه یوه طریقه بله طریقه مونږ چې کوو راځو مثال مونږ په یو ځای کې درېږو د انزرټ ټیب کې چې ده دلته دا ټیبل دې ځای څخه مونږ تاسو انزرټ کولی سو که چې شارټکټ تاسو استعمالوئ مثال کنټرول پلس ټي دا چې ګوره ډایرکټ موږ چې کوو ټیبل ته کنورټ کوو مثال هیډر لري که نه ورته مو دا ګوره اینونه هیډر دي ما که نه ورته مو هیډر لري همې اوکې که ورنګ یې هغه کوي که نه دا رقم د نور ډیزاین هم تاسو ورکولی شئ ډیزاین خوښ نه وي دا هغه یې کوي ګوره مختلف ډیزاین تاسو ورکولی شئ دا رنګ یې مثلا کوم رنګ تاسو خوښېږي تور ټایم دا رنګ صحیح ده اوس چې شی کوو راځم دلته راځم دلته مثال دې کې درېږم بیا دلته درېږم هلته ورته چې کوم is equal ټیبل ګوره ټیبل 1 ده که نه اوس چې ګوره غټ براکټ نیسو کوړکۍ هم چې براکټ ګوره بیا فارموله ګوره کار نه کوي کوړکۍ براکټ نیسو نو چې لپاره چې کوو دا غټ براکټ نیسو دلته چې ګوره انواع شیشه راوځو ورته آل ټوله والا بیا مثلا چې شی کوو دلته دا شی کوو ته براکټ غټ براکټ چې کلوز کوو دا انټر کوو نو چې څه ګوره هغه نمبر یې ګوره دلته راوسته مثلا دلته راځو مې تر دې پورې دې کې چې کوو یو کالم موږ اضافه لیکو نو یو کالم ګور د مثال ګور د مثال بیا که چېرته اوس ګوره هغه نه نشته ګوره هیډینګ رانه راکړه هیډینګ لپاره چې کوو دا پورته سي وي چې هیډینګ شیان هم ګوره راسي بیا مثال چې کوو لاندې هم راښکته کوو هغه درې شو دا مثال زه 10 پورې کوم اوس ګوره دا نور دا کوم ډیټا چې ټول د ټرانسفر شول هر دلته ټرانسفر شول نو دا شی کې دا ایرر ګوره دا ګوره د پاتې شول اوس دې ایرر ختمولو لپاره چې کوو دلته بیا راځو دلته درېږو دلته چې ودرېدلو دلته چې کوم دغه فارموله دلته فارموله کې دلته پاس درېږو دلته چې لیکو اف ایرور لیکو اف ایرور چې بټن پریس کا دا چې کله پریس کړو مثال دا چې راځو د اخري ځای کې درېږو کامه خالي هغه لپاره چې کوو ډبل کوټیشن او بریکټ چې کوو بریکټ کلوز کوو همې چې انټر کړو راکش ګوره صفر شو ګوره اسلام راښکته کوو نو چې ډیټا ګوره کومه چې هغه ایرور دا ګوره اټو چې کېږي خالي کېږي چې راځي ګوره دا خو اوس دې زموږ چې کوم غواړو په ریجن باندې مثلا فارمیټ دلته ورکو مثال دا ډیټا نو سم ګوره هغه فارمیټ دې هم توپیر ده مثال کنټرول 1 پرس کوم شارټکټ کې راځم ډیټ ته ډیټ کې چې کوم دلته ورته فارمیټ وته دا فارمیټ دې زل ورکا دا راځم مثال دا کنټرول سلیکټ کوم سلیکټ لپاره فارمیټ بل ګوره چینج وکړو بارډر سو ډبل سو د سایز هم غټ کو یو څه دا ټول الیمنټ لپاره چې کو ټول کلمه دار کوم سلیکټ کوم په یو باندې ډبل کلیک کوم چې ټول کلمه ور فکس دي په یو باندې دام سو ټول چین سو دا مثال سنټر ته جوړا راواله ما ګوره
دا رقم د فارمیټینګ ولګ پکې وکړئ. نو فارمیټینګ تاسو خپله په خپل خوښه کوئ. شامل زوم کوم چې تاسو ته ښکاره سي. و دې ځل چیک وکړو. دې ځل مثال د ورته ما په ریجن باندې که چېرته ماته اوس زه ګوره ښه دلته ګوره مثال دلته راځم اوس چیک کوم دلته مثال که چېرته د ډیټا اضافه کړم مثلا دلته درېږم څوک درته 30 څوک راغی مثلا علي کوم ځای دی مونږ د لوګر ده په څو باندې هغه ویوړه سودا درته وایم د په دویم دی د 2020 کال باندې ویوړه چې شی ویوړو مثلا د لیکم A4 پیپر ویوړو A4 پیپر سورې مې مونږ ویوړلو مثلا اوته ما لسره ما رین په سودا درېسا دا نو ډیټا موږ اضافه دا ګورې ډیټا موږ اضافه کړل دا ګورو اوتومات ډول بل شي کی دا هم ګوره اضافه شوله. اوس راځم که چېرته مثال زه وړم مثال دا هم سور کړم لکه په دې هغه باندې لکه د هر یک د دا د هغه ولایت باندې که چېرته ما د ولایت پوښتنه وشي نو دلته راځم د درېږم دلته ورته لیکم دا هم د ولایت په باندې هم تاسو کاپي کولی شئ. خپله سیټي هم لیکلی شئ که فارموله زه خپله سیټي لیکم سیټي دا دواړه به سلیکټ کړو د مثال بارډر به ورکړو د دې سیټي د مثال بېل رنګ ورته ورکوم بل لکه رنګ ورکوي نه ورکوي تاسو خپل خوښه ده هم دا رنګ جوړه به وکړم بله ګولډ هم کوم لږ بې سایز هم یې جوړه غټ کړم سنټر ته کوم دواړه. اوس چې شی سو سیټي خو اوس اوس وړم مثال دلته شی کوم ډریګ اینډ ډراپ لیست لپاره سیټي سیټینګ ګوره کابل ننګرهار دا نومونه تکراري راغلي دي که نه نو دې لپاره هم چې کو دلته به لیست جوړ کړم دلته چې کوم مثال اول کابل دلته به ودرېږم کنټرول پلس شفټ پلس ډاون ایرو کی ټول ټول سلیکټ شو که نه کنټرول سی دلته راځم مثال دلته درېږم د کنټرول وي ګوره د ټول ته راغله. اوس چې کوم ډیټا ټایپ ته ځم ډیټا ټایپ کې شی ریموو ډوپلیکیټ دا ټول هغه ډوپلیکیټ ټول هغه سرودانې پاتې شوله. اوس چې شی کوم اوس راځم دلته دلته درېږم دلته زما ډیټا ویلیډیشن ته ډیټا ویلیډیشن کې چې کو سیټینګ کې لیست لیست چې هغه کوم مثال لیست کې دلته ګوره خپله هم لیکلی شو خو دا سورس کوم درځم چې دا ټول دي مثال قسم او دا کنټرول بي اوکې. اوس چې شی اوس دلته هر ولایت چې موږ ګوره موږ ته هر ولایت ګوره بېل بېل یو ټایم ننګرهار کې بس چې شی کې ننګرهار کې مثال دلته هم چې کو فلټر هم لګو دی هغه لپاره سیټي کې دلته هم دلته درېږم کنټرول پلس شفټ پلس ډاون ایرو کی ټول مې کلیک کړو مثال فلټر هم چې ووهو اوس دلته دې څخه هم چې کومه ننګرهار ته راولم دا ټول نه کلیک لرې کوم ننګرهار. اوس یې شو ویزه ګورئ ننګرهار اړونده ډیټا شو هغه راغله د هغه لپاره مثال نور لپاره هم دا رقم د کاپي سي مثال دا رقم ته ما مخکې دوه طریقې ته وښودې زه بلې طریقه باندې زما مثال موو ټو اینډ او چې کریټ ا کاپي کاپي نه کې به موو کېږي ګوره دلته راغی مثال بیا دې ما کلیک کوم اول وخت دا شی کې دا باندې رینیم کوي ځکه د ننګرهار ده که ننګرهار مثال دا بل راوستل دا وصل دا ورته ننګرهار مثال دا شی که ورته کابل کا کابل لیک مثال دا چې کې بیټه دین ویم هغه کا کابل کلیک کا ننګرهار لرې کوي دا هم رینیم کوي سمې کومه کابل سر کې چې رنګ مختلف رنګونه ورکوي راته هم ټایپ کلر هم تاسو را چینج کولی شئ چې ښه تاسو ښکاره شي. نور ولایتونه هم همداسې موږ تاسو کوو زه چې نور جوړ کړم مثال عین همدا طریقه ده که څه نور جوړ کړم موږ تاسو هغه ویډیو بیا غټېږي نو نور هم تاسو په دې طریقه کولی شئ. دا کوم کار موږ تاسو مخکې وکړو دا کار موږ په بل طریقه هم کولی شو. راځم دغه ټول نومونه کاپي کوم
کنټرول سی نوي شیټ ته ځم دلته کنټرول وی پیسټ کوم دا مې چې پیسټ کړو بیا راځم دلته د هغه لپاره هغه هم ټاکم مثال زه ټاکم د نومونو لپاره د مرج ته راځم مرج کې چې ورته وکړم کراس مرج ځکه دواړه نومونه باید بیل بیل هغه سي دلته مثال لیکم دې ځل شي په نوم پیدا کو دې ځل د کسټمر نیم باندې پیدا کو مثلا دا کسټمر نیم زه کنټرول سی کاپی کوم دلته پیسټ کوم کنټرول وی بیا مثال شي کوم دې ته هم رنګ کوم دې ته هم رنګ ورکوم ته بیل بیل رنګ ورکوي که یو رنګ ورکوي هم زه بیل بیل رنګ ورکوم ساده د بیرغم کو او دې ته به دا رنګ ورکوم او دا به سنټر ته کوم دلته به دې ته بل رنګ ورکوم مثلا دا رنګ هم ورکوم مثال دغه ټول نومونه هم موږ فارمیټ ته هم لږ لږ ورکولی شو مثال دا ډبل کوم دا لږ غټوم او دا دواړه هم لږ غټوم سی ټي دغه نه پوره اول کالمونه غټ غټ کړو چې بیا وروسته د آیټم شان چې راځي که نه بیا میکرو کې موږ لږ ستونزه جوړوي دغسې ټول دا رقم دغه کړو نیم او د انویس نمبر هم دا مو جوړ کړو سره دلته د کسټمر هغه لیست جوړو مثلا دغه کسټمر چې دي دغه کسانو زه غواړم که چېرته اوس موږ ډرایګ ان ډرایو کړو مثال دا نومونه تکراري راځي ځکه نومونه تکراري ځکه هر ځل دا کس راغلی موږ جنس اخیستی ده نو دې لپاره دا درېږم کنټرول پلس شفټ پلس ډاون ایرو کي وخم ټول نومونه چې کېږي سلیکټ کېږي څومره چې که دا رقم دی هم نه کوئ مثال خپله په موس په طریقه کاپي کوئ مثال دا ټول سلیکټ کړئ دا رقم ته او کنټرول سی کاپي دلته مثال کنټرول وی پیسټ اوس ډېر سلیکټ ده اوس راځم چې کوم دا ډیټا ټایپ کې راځم دا ډوپلیکیټ نومونه چې دي دا ریموف کوم ځکه ماته د کس یو نوم پکار راځه دا ګوره ټول شی څه ګوره 18 ثانیې ګوره 18 کسان دومره هر ځل د هغې د مونې سودا ګوره اخیستې ده ماته اوس د دې یو نوم پکار ده راځم بېرته دلته درېږم دلته راځم ډیټا ټایپ کې وایي شیر کړو ډیټا ویلیډیشن دې باندې چې کلیک هم کړو دلته سیټینګ کې چیک کړو لیست کې سورس خپله هم لیکلی شي مثال لیکې عدنان و که نه مثال د ولیکې عدنان مثال کامل څه ورکړم هر یو نوم لیکلی نومونه ډېر دي مثال دا نوم کوم ځای سپلینګ یې ته غلطي وسي د دې لپاره ما دغه لیست جوړ ځکه هلته کاپي کړو دلته چې مثال دغه یو که سپلینګ غلط سو نو ټول زموږ انټري شیان چې کېږي ګډوډ کېږي او دا اوکې سو ګوره هلته چې سو نومونه ګوره ټول راغلل ګوره مثلا عدنان خالد هر نوم تاسو وکوئ متیولا هر نوم یې وکړو دا ورته سنټر ته هم کومه دلته د ګله که ښکارېږي دا ټول چې وکړل بیا راځم چې کوم دغه ټیبل چې ده دا د کیبورډ څخه کنټرول ټي وهم او دا ټیبل فارمیټ ته اړوم اوس ټیبل فارمیټ ته موږ واړو ټیبل فارمیټ چې موږ کله واړو دا دلته مثال که چېرته دا فارمیټ تاسو خوښېږي نه کولی سئ بل فارمیټ ورکړئ دا فارمیټ ورکړه مثال هر فارمیټ تاسو خوښېږي یا فارمیټ چې کوئ چینج را چینج کولی سئ ته هم دا فارمیټ یې مخلاص اوس راځم دلته بیا د بلې شیټي شي ته چې راغلم اوس راځم مخکې نه چې موږ هغه دا سټارټ کړو نو اول چې یې کومه میکرو ته ځم میکرو ته ګور میکرو کې کوښښ کوئ چې یو ځل مثلا تاسو میکرو سټارټ کوئ نو بیا دم سات بټنې به ډېرې نه واخئ چې بیا میکرو شی کړي ټوله ډیټا هم ګډه وډه کوي او میکرو تاسو خپله درس به هم تاسو به پرې پوه شوي یاستئ چې مثلا میکرو هغه کارونه چې موږ تاسو مثال په ذهن کې یا فرمولې باندې موږ نسو کولی هغه د خپله میکرو چې ده د خپله دې باندې کېږي د اکشن ته وایي میکرو مثال دا راځم ګوره کلیک مې کړو اوس راځم چېرته ګوره میکرو نه شارټکټ کي ورکوي او شارټکټ کي نه ورکوم اوکې اوس راځم دا دوه سلیکټ کوم دا رقم ته دا مې چې سلیکټ کړلو راځم ډیټا ټایپ ته ډیټا ټایپ کې اډوانس فلټر اوکې اډوانس فلټر کې مثال ګور دا فلټر دا یو چې دا کاپی ټو انادر لوکیشن موږ دلته راوړو کنه دلته مې کو دلته شي کو ګوره لیست رینج کې چې کو موږ دغه کوم ډیټا چې دا دغه ټیبل دا ټول دغه رقم ته موږ سلیکټ کوو څومره چې ټیبل ډیټا ده ټول چې سلیکټ کړله اوکې کرایټیریا چې شي دا ورته کرایټیریا دغه دواړه
دلته چیرې نوم راغی موږ ډیټا یې دی راواله کاپي ټو کاپي چیرته راسي ورته وایم دلته یې کاپي کړم هلته او دا شی کوو اوکې کوو اوس ګوره د مطلب په نومه چې څومره ډیټا چې وله هغه ټوله ګوره دلته موږ ته راوستله اوس لومړی موږ کار چې کوو زه بېرته ویو ټیپ ته ویو ټیپ کې مثال چې کوو دغه میکرو بېرته سټاپ کوو دا مې سټاپ کړله اوس دغه هغه لپاره موږ چې کوو میکرو برابر بټن جوړو دلته چې د مثال موږ مثال د میکرو رن چې کوو مثال نو ستونزه لري که نه یو بټن جوړو چې دا موږ صرف کلیک کوو نو اوتومات موږ هغه کوم کار چې د هغه ټول خپله وکړي راځم شیپ ده شیپ یو مثال یو هغه اخلم زه اخلم دا موږ تاسو مخکې هم لوستلي وو چې دې ته مثال کولی شو موږ تاسو رنګ یې چینج کړو دا رقم ته ډیزاین یې چینج کړو تاسو هر رقم د هغه پکې د ډیټا چې دی تاسو وغواړئ هغه تاسو کولی شئ دې ته انشاءالله اړتیا به نه وي خو زه دغه رنګ صرف چینج کړم او دغه ځای کې مثال موږ تاسو د شیپ چې دي ځینې ډیزاینونه شیان موږ تاسو لوستلي وو چې مثال اورلاین څه رقم ته راسي مثال فیل څه رقم ته راسي دا ګور ټول موږ تاسو دا مخکې لوستلي ول مثال دا کوم رنګ کې لګوره شیډو راسي چې شی راسي ګوره کوم رنګ تاسو هغه خپله خوښې مطابق به دا جوړولی هم صحیح راځم دلته اوس راځم دلته زه لیکل کوم لیکم ریفریش مې کو ته مثلا راځم دلته ګوره چې کوم دا سنټر ته کوم دا رقم ته سلیکټ کوم لږه سایز به هم غټ کمی دی ریفریش مثال که دا رقم دغه نه کېږي ستونزه راځي مثلا رایټ کلیک پې کړل دا دا ورته چې کې ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک کړئ بس چې کې ګوره اوتومات خپله داخلېږي پکې مثال دا مې ډبه بولډ مې کړو دا مثال سایز ورته غټوم لګو دا ګوره ریفریش چې موږ هغه نوې ګوره موږ دغه هغه آر دې یاده وتی ده ریفریش اوس که زه هر ځل دغه ډیټا مثال بدلوم را بدلوم مثلا ورته وایم ګوره د عدنان په ریفریش کلیک کړئ مثال دلته وشی کوو اوس دلته موږ بټن هغه میکرو چې موږ مخکې موږ ورکړی وی هغه هم اساین کوو دلته مې رایټ کلیک کوم دې بټن باندې د ګوره میکرو مخکې هغه کړی وه که نه میکرو دلته اوس ورته رن کوو مثلا دا ده ګوره میکرو 1 په نوم وکنه میکرو 1 اوس که چېرته مثال زه دغه ډیټا څنګه کلیک کړم ګوره د عدنان ټول ډیټا یې راوستله نو دا رقم موږ تاسو راوستم چې اوس راوسته به چې کوو رینیم به کوو رینیم کوم ځای لیکم عدنان د نور کسان نومونو لپاره مثال دغه شیټ ما مخکې اوسر کې مته وی چې مثال رایټ کلیک کې مثال موو کاپي دې څخه هم کولای شئ دا لږ وخت نیسي که چې تاسو شارټ طریقې مثال استعمالوئ تاسو شارټ طریقې هم پکې شته دي نو په کمپیوټر وایرس څه چل ده دلته وصل درېږم دلته چې هغه کې دې شیټ کې مثال کنټرول آل او داسې مثال هغه زور کړی به ونیسئ دا ګوره زه اچوئ مثال ګوره بیا مثال دا که آل زور کړی څه بل ده ګوره مثلا دوستو د عدنان ګوره ټول ما ګوره ما یو نوم ګوره ارج کې ما یو کبلب افشان ته اړتیا نشته ده زه راځم دلته مثال دلته درېږم مثال دلته بل نوم ورکوم هلته بل نوم ورکوم مثلا خلیل هر لمبر په لمبر به کوم ریفریش ګوره د خلیل ټول ډیټیل ته راوستله دا به هم دا رقم ته مثال رینیم که رایټ کلیک به رینیم له ولیکئ خلیل دا رقم ته مثال هغه مطیولا چندري مطیولا نوم وکنه مطیولا مو ریفریش او دا هم رینیم ته ولیکئ مطیولا دا رقم ټول نومونه تاسو هم کولی شئ فارمیټ هم ورکړو اوس که چېرته دلته مونږ کومه ډیټا اضافه کړو مثلا دلته راځم نومونه هم تاسو جوړ کړئ مثلا دا وخت دا انوایس نمبر سو مثلا څوک ده عدنان ده عدنان د کوم ځای ده کابل ده
کوم تعریف کې وړي دي ورته ما دغه نومر کنټرول ډي پورتنی تعریف چې راکښته کېږي چې وړی ده ورته ما سټیپلر یې وړی ده سټیپلر څو دانې وړي دي 5 دانې دانه په څو ده 200 ګوره اوس شی کول داسې راغلي مثال ده ګوره د ارنان هغې کې ګوره اضافه شوی لا نه ده که نه داسې ریفرش کلیک کړه ادنه اوتومات ګوره نو دا رقم تاسو کولی شئ چې د ماسټر شیټ څخه ډیټا دلته انتقال کوي نور شیټونو دلته یو بله طریقه هم شته دا که دې کې مثال موږ چی کوو څه رقم ډیټا موږ غواړو ټرانسفر کړو د ماسټر شیټ څخه د نورو شیټونو ته خو په دې کې لکه تېرو طریقو کې موږ هغې کې مثال ریفرش کلیک کوو یا مثال هغه فلټر باندې تلو هغې باندې سره کلیک کوو بیا هغه ډیټا موږ ته چی کېده ټرانسفر کېدله خپله په اوتومات ډول دلته چی کوو دلته موږ نه ریفرش کلیک کوو نه مثال فلټر بیا کلیک کوو یو ځای کې موږ مثال کلیک کوو نو اوتومات چی کېږي دا ماسټر شیټ کې د کوم ډیټا اضافه کړم نو اوتومات ډول چی کېږي هغه بل شیټ ته دا انتقالېږي د هر چا کس دي هغه کس نوموړي کس بس انتقالېږي نو دا به څنګه کوو نو اول لازمه چې کوم دغه کالمونه ټول دا رقم دا کاپي کوم کنټرول سی د کیبورډ څخه دلته شی کنټرول وی پیسټ دا سنټر ته به کو دا به بولډ کو نومونه اوس هم هغه کې دلته شی کول د یو بل اضافه کوو چې په نوم باندې هیلپر په نوم باندې یو کالم اضافه کوو اوس د دې فارمیټ هغه څه لپاره په هوم ټیب کې په فارمیټ پینټر باندې کلیک کوو دې باندې دا هم همدا فارمیټ اخلي اوس راځم دلته مثال کسټمر دا کنټرول سی مثال غواړم کسټمر باندې پیدا کړم که سیټي باندې پیدا کړئ ریجن باندې پیدا کړئ ایټم باندې پیدا کړئ تاسو زه کسټمر باندې پیدا کوم کنټرول وی دلته هم د کسټمر نیم لپاره شی کوم رنګ هم ورکوم دلته مثلا لیکم عدنان یا د ارنان اخیستو نومونو لپاره به شی کوو دلته به یو لیست هم جوړولی شو دلته راځم اول شی کوم دلته ډیټا شی کوم دا ټول داسې ډریګ کوم او دغلته به چی کو پیسټ کو دا نومونه ډېر دي که نه که نه خپله هم یو دانه هم لیکلی سو ډیټا ټیب ته راځم ډیټا ټیب کې چی کو د ریموو ډوپلیکیټ کوو هغه مخکني طریقه چې وه دا ریموو اوس راځم دلته دغه لیست ته دلته راځم دلته ورته وایم ډریګ اینډ ډراپ لیست ته راځم ډیټا ویلیډیشن ته ډیټا ویلیډیشن کې لیست کې سورس کې دا کوم نومونه چې اوس دلته موږ ورکړل همدغه ټول کلیک کوم دا ګوره ټول کلیک اوکې اوس دلته چی کوم تم د ادنان ډیټا ماته پیدا کړه ادنان ډیټا هم ګوره خاطې وړوکی ده مثال دا به داسې غټ کړو او دا به هم سینټر ته کړو اوس راځم دلته چې دا دغه لږ اضافه ځایونه ډیټا کلیک شوی ټول پاکه کړو که مخکې موږ کار کړی و اوس راځم دلته هیلپر ته کله چې دلته راغلم از ایکول اف فارموله پریس کوم کلیبورډ ته ټیب بټن پریس کوم دلته مثال دلته که چېرته دغه ګره موږ ځای چې ده هغه لوجیکل ټیسټ موږ دا ده دلته چې کوم نوم راشي دا چې کوو د کیبورډ څخه F4 بټن پریس کوو چې دا لاک هم سي ځکه دغه رینج به چینج نه سي ځکه هغه سره چینج کېږي دا مساوي سي مساوي چېرته مثال راځم ماسټر شیټ ته ماسټر شیټ کې چې کوم ګوره دلته کسټمر نیم دغه ده که نه په دې کلیک کوم دغه نیم سره بیا چې سي مثال کاما بیا ماسټر شیټ کې چې سي دغه چې سي بی انوایس نمبر سره بی چې ده دغه ده انوایس نمبر یې دې سره کاما ډبل کوټیشن ګوره ماسټر شیټ باندې کړی شی کو بریکټ کلوز کوم او انټر نو دا ګوره شی څو دغه هغه انوایس نمبر ګوره دلته راغی کله چې دلته انوایس نمبر راشي بیا راځم دلته یو بله فارموله چې ده ځم په انوایس نمبر کې درېږم دلته یو بله فارموله کوم سمال په نوم باندې از ایکول سمال ګوره کیبورډ څخه ټیب بټن پریس کوم اوس دلته څه شی کوو دلته موږ د هغه چې ده دغه ګوره کرایټیریا چې کوم دا ټول دغه کالم چې ده ورته دا ټول ماته سلیکټ کړه دا ګوره هیلپر دې کې دا اکچولي دلته راځي بیا د کیبورډ څخه F4 پریس کوم چې دا شی سي لاک هم سي دا هم لاک بیا کاما چې کو روز هم دا ګورې لاندې واخلو ډبل کلیک کې ګوره راغی روز کې څه شی سي موږ سره ورته وایم دا انوایس نمبر دغه پورته دغه انوایس نمبر چې کوم دا لاک کوم بیا چې کو
مثال دغه صفر چې نقطې راغلي دغه دا کو بیا چې کو دې ته بیا هم همدغه انویس نمبر چې ګور بیا دا دویم ځل بیا هم دا کلیک کوم نو چې سو دا سو اوس چې کو دوه ځلې دا هغه مونږ کلیک کوو ریکورډ چې کو کلوز کوو او انټر دا انویس نمبر هم دلته راغی. اوس راځو دلته خپل فارمولې ته. دلته اوس مونږ فارموله خپل یوز کوو چې مونږ دغه فارموله څنګه کوو. اوس دې دا خو چې دلته سره راغی بل چې دلته کې راتلونکي وخت ته ایرور هم مونږ راتلی شي. نو د ایرور لپاره مونږ شی کوو دلته په دې ډبل کلیک کوو یا دلته پاس درېږو ورله فارموله کې دلته شی کوو مونږ اف ایرور هم یوز کوو اف ایرور چې ستونزه پکې رانیسي که نه. فارموله ګوره خپله سټارټ سوله. دلته راځو مثلا دلته کاما ډبل کوټیشن او بریکیټ کلوز او انټر. دا چې راتلونکي وخت ایرور لپاره. اوس راځو دلته کسټمر ته. اوس کسټمر باندې پیدا کوو که ایټم باندې پیدا کړي د ایټم په ایټم کالم کې ودرېږي. زه اوس کسټمر باندې پیدا کوم. دلته راځم از ایکول وی لوک اپ د کیبورډ څخه ټیب بټن پریس. اوس دلته مونږ چې کرایټیریا مونږ چې شی ده ګوره لوک اپ ویلې مونږ چې دغه انوایس ده. انوایس مونږ هغه ده که نه کاما چې کوو مثال دغه مونږ ماسټر شیټ نه ډیټا راخلو که نه مونږ ټول هغه د ماسټر شیټ کې به پورته کالم څخه ډیټا هغه کې ځکه چې راتلونکي وخت کې کېدای شي مونږ یو ډیټا اضافه کړو مثال بیا نه اضافه کړو وروره مونږ ټول دغه ټوله ډیټا چې کړله هغه مو کړله بیا د لپاره F4 پریس کړو چې دا رینج هم باید قید سي. پوره دواړه ټول هغه قید سولو. بیا دا چې کله قید سو بیا ورته خامه دغه کسټمر یې مونږ څوم کالم کې څوم ځای کالم سلیکټ کړی ګورو یو دوه دویم کالم کې ده که نو دا ورته ولیکو دوه بیا د چې کوو مثال کاما او صفر اگزیکټ ویلو لپاره. اوس دلته خیال دغلته ګوره دغه کالم چې ده دغه اول سر کې چې مونږ دغه وکړه که نه دغه ویک اپ ویلو چې دا به درې ځلې هغه F4 پریس کوي یو دوه درې او دا چې کوو دا به صفر کوو. اوس فارموله څه هغه سو که نه اگزیکټ ویلو هم سو نو دا چې کوو بریکټ کلوز کوم او دا چې کوم انټر کوم. اوس انټر هم کوو نو دا چې کوو داسې ډریګ کوو په ټول نوم هغه لپاره. اوس ګوره هر یو کې عدنان راغی. ولې راغی ځکه چې دغه کالم مونږ هلته دوه سلیکټ کړی نو د هر کالم مربوطه چې کوو خپل کالم پکې اضافه کوو. دلته مثال دغه دا ګوره درې ده نو زه زر اضافه کوم چې دا کالم درې ده ګوره کابل څه ډیټ څه ده دا کالم څلورم کالم ده داسې دا څوم ده پنځم داسې ده شپږم دیوم او دغه نه دي اتم دا نه دي نهم. ګوره کالم خپل په لمبه راغلی نومونه لیکي نهم. اوس څه شو هر یو ګوره دا رقم دا پکې راغی. اوس څه شی کوو اوس د دغه فارمولې دغه د هیلپر څخه دې ټول دا رقم ته سلیکټ کوو او دا شی ټول ښکته خوا ته یا کش کوو یا ډریګ کوو. هېڅ وخت نه بیا چا خبره راونیسي راکش بیا کوي چې هر څومره رینج تاسو ټاکئ پکې او ډېر زیات سو به لږ راکم کړمه بیا موږ د فارمولو کې هغه تاسو به ځای ډېر وټاکئ ځکه چې مثال تاسو د فارمولې پکې هغه کوئ که نه نو تاسو به ځای به ډېر ورته ټاکئ. ما مثال څلور شپېته پورې کړي. ګوره دلته اوس موږ ته ایرور ګوره دا عرضي کې ګوره موږ ته هغه ډیټا چې کومه هغه څه وه هغه ور راغله دغه نور چې څو ایرور د انان په نوم راغی. ګوره دا رقم ته اوس د دغه ایرور ختمولو لپاره دې ته ځو دغه اول نوم باندې ویلوکا فارموله چې موږ پرس کړې وه که نه دغه نوم باندې ګوره دا پورته فارموله کې دلته به راسئ دلته به چې ولیکئ دلته به ولیکئ اف ایرور دې ما ډبل کلیک اخر کې بیا دلته ودرېږئ دلته بیا کوئ مثال چې به کوئ کاما ډبل کوټیشن بریکټ کلوز او دا به انټر کوئ. دا هم چې انټر کړو بیا به دې خوا دا رقم ته راکش کوئ. اوس بیا نکش ګوره بیا هم هغه ستونزه پکې راغله. دې لپاره دا شی کېږي مثال دا هغه دویم و که نه دا څه سو دریم سو بیا به دا هغه ټول به چینج کړي نومونه
اول څخه ما دا کولی خو ډېر به ما تاسو پرې پوه شئ که نه چې دغه ستونزه پکې بیا راځي 4 د 5 ده شپږم درېیم اتم سو او دا مې دی 9 سو. اوس دا ګول ایرو لپاره اوس راځو ټول دا رقم دا سلیکټ کوو بیا راځو دا رقم ډریګ کوو مخکته خواته. تاسو په ماغول څخه ډېر ځای به وټاکئ ځکه چې بیا کوم ځای نه ټاکئ بیا دا کار نه کوي. اوس دا رقم دا ګوره ټول ورک سو نه دا شی وګوره د ادنان په هغه باندې ټوله ډیټا ګوره راغلله. اوس چې کوم مثلا دا هیلپر چې دا هاید کوم دا قانون سوچه دا ډیلیټ نه کوي فارمولا هم دې کې بیا چې کی ګډوډه کیږي فارمولا ما ته چې ډیلیټ وکړه ثانکس سو ها رائټ کلیک او هاید دا ګوره هاید ک. اوس راځم ګوره دا ډیټ فارمیټ چې دا کوم ټول سلیکټ کړئ نو ورته هغه کې چې کله کیبورډ څخه کنټرول الټ فارمیټ سیل راځي دته فارمیټ سیل کې د مشیا کې ډیټ هغه ورته وټاکئ چې تاسو سره کوم ډیټ غواړئ دلته ټول ټایم دا رقم ده ډیټ فارمیټ ورته وټاکئ ګور ډیټ فارمیټ دا رقم ته راغلی مثال کول نور تاسو الاینمنټ انسټال سنټر ته کوئ یا کوئ مثال تاسو کار ده دا ټول یو فارمیټ ته ورکوم ځکه چې بیا نور شیټونه هم د همدې په هغه مطابق جوړیږي. دا کوچنی کولی هم شئ مثال دا هم ورته دا رقم ته او که دا هم دا رقم ته سنټر ته که راځه دا هم ورته سنټر ته کومه که چېرته مثال دې ته مثال تاسو د هغه فارمیټ ورکوئ هغه فارمیټ هم ورکولی شئ د کرنسي نو کرنسي فارمیټ هم به ورکوئ. نو دا ټول دا رقم جوړ شو. اوس راځم د نور شیټونو مثال دلته هم دا هم رینیم کومه دا لیکمه ادنان. نو د نور کسانو لپاره هم تاسو چې کوئ دا مثال کیبورډ څخه کنټرول الټ او زده کړی موز ونیسئ دا رقم په نور باندې شی کوي خوشی کوي دا رقم ګوره ادنا او دا یا هم د نور کسانو لپاره هم د بله طریقې موو اور کاپي دلته کریټ ا کاپي دا رقم هم کولی شئ تاسو څومره کوم طریقه تاسو ته ښه ښکارېږي دا دې خواته ده. اوس دا خو ادنان سو مثال دا چا په نوم کوئ مثال دلته ورته ولیکئ مثلا خلیل خلیل په نوم 600 ټول ډیټا راغله ګوره دلته مثال دغه کې ورته خلیل دا رقم دا بل دا مثال دا دریم نوم دي چا عطیالله ده د ګوره دا هم د ننګرهار د ټول هغه دا رقم ته راغلی د 19 نمبر رسولې دا هم رینیم عطیالله دې ورته هم تا خپل نور چینجز کولی شئ فارمیټ شان چینج کړئ دې ته ټیپ کلر ورکوئ ستا کوم وخت ډېر نیسي ویډیو غټېږي دا اوس هغه اوس که چېرته زه دلته مثلا هغه انټري چې کوم اضافه کوم مثلا دا څوم ده 1000 مثال بل نمبر دا څوک ده عطیالله ده چې شی وړه موږ دا چې کوم ځای مشتري موږ ګاګ د کسټمر ده د ننګرهار ده مثال د په څوم وړی ده په همدغه تاریخ باندې مثال ورته وایم په د دویم د شلمې 2014 باندې د وړی ده څه شی وړی ده مثلا لیکم مارکر څو دانې وړي دي 50 دانې دانه ده کنه هیڅ دانه په څو مثلا 15 روپۍ نو دلته به شی کې د متیولا په هغه ګوره اوتومات 600 هغه ډیټا ګوره 50 ثانیې ګوره دا شی کې دا فول اوټومیټیک دی هغه چې و مخکنی تاسو په خپل ریفریش کړئ تاسو کومه تاسو طریقه تاسو ښه ښکاري هماغه طریقه وکړئ. نو دا زموږ تاسو نن ورځ داسې څنګه موږ تاسو دغه ډیټا د ماسټر شیټ څخه نورو شیټو ته انتقالوو. په راتلونکي درس کې به له خیره سره که اوس جوړ کړم ویډیو غټېږي په راتلونکي درس کې به موږ تاسو د خیر څنګه مثال د مختلفو شیټونو موږ ماسټر شیټ ته ډیټا څنګه انتقالوو. بیا هم چې سره کوم سوال نه وکوي تاسو کولی شئ موږ ته ووایئ موږ تاسو انشاءالله پوره مرسته کوو. باقي په الله پاک سپارو. ښه وخت ولرئ.